څه ها موبایل سافټویر په پښتو ژبه کې موبایل سافټویر نن به موږ تاسو ته ښایو چې د موبایل اپ څنګه تاسو ته ویلي وو چې تاسو به د چینل موبایل دا موډیول چې دي دا به څنګه ونوموئ په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو خو دا ځل بیا زه وضاحت کوم چې دا په اسانه طریقه باندې تاسو څنګه ونوموئ نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په چینل موبایل کې درې موډیولونه دي چینل موبایل modules درې modules دي چې موبایل کې لکه نمبر 1 MTK او نمبر 2 SPB نمبر 3 Qualcomm ٹھیک ہے نو دا چې کله موږ سافټویر ته د چینل موبایل لکه په دې چینل موبایل کې اوس دا انفینکس هم دا په چینل کې وشتي دي ویوو دا په چینل کې وشتي دي مختلفې موډلې دي کیو شول او داسې نور ایټچ شول دا مختلف موډلې دي دا ټول په چینل موبایل کې وشتي دي دا یو صرف په یو ډونګل باندې کېږي د کوم سیم2 ډونګل چې دی ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ښیلی وو چې سیم2 ډونګل باندې دا ټول کېږي خاص سر چې د موبایل سافټویر مطلب درې قسم ته موډول دي که نه دا درې قسم ته موډول موږ ته به څنګه پته لګي چې دا موبایل د دې موډول سره تعلق ساتي مطلب دې سافټویر سره دی سوال دا دی چې موږ ته به څنګه پته لګي چې دا MTK دی SPB دی Qualcomm دی نو تاسو هلته کې تاسو ته به پته وي چې د موبایل کوم ماډل دی لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې ماډل یو موبایل ته ما راغلو او د دې A2 ماډل دی دا سرجي دا ماډل په کوم ځای کې مطلب موجود وي موږ ته به څنګه پته لګي چې دا ماډل دی تاسو به لاړ شئ سیټینګ ته د موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ که موبایل آن وي په داسې حالت کې موبایل سیټینګ کې لاندې چې تاسو وګورئ هلته کې اباوټ وي اباوټ به تاسو کلیک کړئ نو په دې کې دا موبایل ماډل وي هغه ماډل به تاسو پوینټ کړئ او تاسو وګورئ یوټیوب هلته کې لیکلي وي موبایل د دې نه علاوه څه نو که موبایل فار ایگزامپل موبایل آف دی په آف حالت کې تاسو راغلو نو بیا به څه کوئ د ماډل سره بیا به تا بیټري وباسئ د موبایل نه او د بیک سایډ باندې د رسټرن لاندې چې ماډل لیکلي وي A2 نویر فار ایگزامپل لیکلي وي نو دا فایند دی چې دا ماډل ته خاص سرجي لکه موبایل ماډل فایند کېدو لپاره دوې طریقې دي که نه که چېرې موبایل آن و نو موږ به په ټولو نه اول سیټینګ له لاړ شو په سیټینګ کې به اباوټ ته لاړ شو په اباوټ کې چې کوم دی ماډل لیکلی وي که نه او دویمه طریقې دا ده چې مثلا که چېرې موبایل آف و نو موږ به بیټري وباسو د بیټرۍ نه لاندې ماډل لیکلی وي ٹھیک شوه خاص سر چې موږ ته پته ولګېده چې دا ماډل موبایل دی بیا به څه کوو مخکې بیا به ته لاړ شئ د دې لپاره دوې طریقې دي چې تا به د MTK ونوموئ SPB ونوموئ Qualcomm ونوموئ د دې لپاره دوې طریقې دي یو دا طریقه ده چې ته به خپل موبایل چې دي دا به د فیس سره کنیکټ کړې چې کله یې ته کنیکټ کړې هلته کې به تا مای کمپیوټر کلیک کړې او مای کمپیوټر کې به بیا دلته کې به رایټ کلیک په باندې وکړې مای کمپیوټر باندې یو بوکس به تا ته ښکاره شي په دې کې به بیا ته مینج باندې کلیک وکړې او دلته د فورټ چې کوم ځای کې شو کېږي هغه فورټ ته به ځان ورسوئ دلته کې فورټ شو کېږي نو په هغې کې به دا فورټ تا ته شو شي او په هغې کې لیکلي وي MTK یا SPB د دې نه علاوه اسانه طریقه یې دا ده چې
سیکنډ طریقه یا آسان طریقه دا ده چې تاسو سره به ګوګل دا ورته آن کړئ او په ګوګل کې ورته ورکړئ E2 Noir for example flush file لکه فور ایگزامپل سر جی لکه د موبایل چې کوم ماډل تا فایند کو هغه په ګوګل کې سرچ کړئ ګوګل کې سرچ کړئ چې تاسو سرچ کړئ دا کوم مختلف فایلونه د دې تا راکولاو شي اوس هلته کې فایل کې دا لیکلي empty او اسرا 67 فور ایگزامپل 87 دا فگر لیکلي دا empty کې ٹھیک ده او که داسې لیکلي وو چې SC SP فگر لیکلي وو نو دا SPD ها او دا بل چې کوم دا دریم نمبر باندې موږ سره چې کوم دی دا به څنګه فایند کوو دا به کوم ورته لیکلي دي کوم خو دا ډېر کم دي ها تقریبا چې په 100 کې 10% دا هم راځي زیاتره دا وي دا تقریبا چې 50% او 60% انډیکې 60% او دا نور 40% چې 30% دا SPD ها کوم چې کنه دا تقریبا 10% ها مطلب دا MTK سافټویر چې کوم دی دا ډېر زیات موبایلونو کې انسټال شوی دی موبایلونو کې راوس چې کوم نوی موبایل راغلي دي نیکسټ ایکسپو ویوو اوپو دا ټول د MTK نو دا خو سر چیز داسې پیسې ورکوم دا هغه سافټویر والا دا خو زه په خپله هم کولی شم چې زما سره پیسې وي نو دا ته په خپله زده کولی شې چې ته په خپله زده کړې ته یو داسې وي چې د خپل موبایل سافټویر هم کولی شې او د دې نه علاوه به دا د تا لپاره یو ښه روزګار هم دی ښه سر جي اوکې ډېره مننه تھینک یو سر